د قرآن کریم نشپیتم سورت سورت الحاقه سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 50 آیات او 2 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربانه او پورا رحم کوونکی دی. الحاقه ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. په حق واقع کېدونکې ورځ ده د قیامت ورځ، او په حق واقع کېدونکې ورځ څه شي ده، او ته څه شي پوه کړی یې چې په حق واقع کېدونکې ورځ څه شي ده، یعنی څه کیفیات لري. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. او درواغ یې ګڼلې وه سمودیانو او عادیانو په هغه ټکوونکي یعنې د قیامت پر ورځ باندې. نو هر څه چې سمودیان وه هلاک کړل سول په یو سخت اواز سره، او هر څه چې عادیان وه نو هغه هلاک کړه سول په تیز اواز کوونکي او د عادي حالت څخه په تجاوز کوونکي باد سره. الله جل جلاله مقرر کړی و دغه باد پر دوی باندې 7 شپې او 8 ورځې پرله پسې برابر. نو لیدل به تا هغه قوم د عادیانو په دغه باد کښې لوېدلې، یعنې مړه پراته، ګواکې دوی د دغه لویوالي په خاطر چې جسمونه یې غټ وه لکه هغه تنې د خرماو داسې پراته غورځول سوي وه پر مځکه باندې. نو آیا وینې ته یو نفس د دوی څخه پاته سوی، یعنې په دوی کې یو څوک پاته سوی دی؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. او راغی فرعون او هغه چې مخکې د فرعون وه او هغه اهل دغه کلو چې سرچپه اوښتي وه، یعنې الله جل جلاله د مځکه پر دوی باندې سرچپه او نسکوره واړول، چې مراد ځینې د لوط علیه السلام قوم دی په ګناهونو سره چې شرک و. نو حکم یې نه ومني د رسول د رب د دی. نو الله جل جلاله ونیول په نیولو سخت سره، یعنې الله جل جلاله ودی د هر قوم ته کله چې سرکشي او نافرمانی ورکړل عذاب یې ورکړي. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. کله چې د نوح علیه السلام د قوم د هلاکت په وخت کې اوبو د خپل عادي حالت څخه تجاوز یې وکړي، نو الله جل جلاله یقینا موږ تاسو لره یعنې ستاسې پلرونو لره په هغه کښتۍ کې پورته کړاست، یعنې نجات مو درکړي او خلاصون مو درکړي. دا مو د دې لپاره وکړل الله جل جلاله وایي چې موږ دغه کښتۍ تاسو ته یو عبرتي درس او پند وګرځوو، او هم مو د دې لپاره د عمل وکړي چې هغه ساتونکي غوږ یې در قیامت ورځې پورې وساتي او هیر یې نه کړي چې دا یو د عبرت درس دی. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. او بیا هغه وخت کله چې پوکړل سي د سور په شپېلۍ کې په یو وارې پوکلو سره، او پورته به کړل سي مځکه او غرونه، یعنې د خپل ځایه څخه به بې ځایه کړل سي، او ټوټه ټوټه یعنې مات به کړل سي په ماتولو یو سره، یعنې ذره ذره به کړل سي. نو په دغه ورځ کښې به واقع سي یو واقع کېدونکې، یعنې د قیامت ورځ به رامابین سي او دغه حالات به راسي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. او وبه چې وي اسمان یعنی سیر وکړل سي بیا به په دغه ورځ دغه اسمان ضعیفه یعنی کمزوري سست به وي او ملایکې به پر څنډو د اسمان وي او پورته به کې عرش درف ستا لوړ پر دوی باندې په دغه ورځ کښې 8 ملایکې یعنی په دغه ورځ کښې چې کله اسماني ملایکې د اسمان پر څنډو باندې چې لا چاودلې نه وي په دغه ځای کې موجود وي او د الله جل جلاله عرش په دغه وخت کې دغه 8 ملایکې یا 8 صفو والا ملایکې د خپل ځانو پر سرو باندې لوړ باندې پورته کړي او په دغه وخت کې به تاسو ټول د حساب کتاب د پاره رامخکې کړل سي چې تاسو څخه به هیڅ یو شی پټ پاتې نسی یعنی ټول شان به معلوم کړل سي او تاسو ته به واضح کړل سي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نو هر هغه څوک چې ورکړل سي عمل نامه د پرسته لاس د دکشي نو به وایي راسي واخلي او ووایست دغه زما عمل نامه ده بېشکه ما یقین کوه پر دې باندې چې بېشکه زه یو ځای کېدونکی یم د خپل حساب سره. نو هغه شخص یعنی کم کس چې عمل نامه پرسته لاس ورکول سي دی به په ژوند ښه کښې وي یعنی دی به په داسې ژوند کې وي چې راضي به وي او په جنت کښې به وي چې ډېر لوړ عالي لوی جنت دی داسې جنت چې میوې به یې نږدې وي. نو د جنتیانو ته به وویل سي چې خوري او څښي په اشتها یعنی په هضمیت او خوند سره یې خوري دا په بدل د هغو اعمالو دی چې مخکې لېږلي و تاسې په هغه ورځو تېرې سوو کې یعنی د دنیا په ورځو کې چې تاسې کوم اعمال کړي و دا د هغه بدله ده. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. او هر هغه څوک چې ورکړل سي عمل نامه ده د په چپه لاس ده نو دغه مو به دی داسې وایي چې کاش کې ماته نه وی راکړل سوی دغه عمل نامه زما او نه هم پوزه چې څه شي دی حساب زما آی کاش کې وای خلاصونکی یعنی کاش کې زما د دنیا ژوند زما مرګ هغه خلاصونکی وای او ماته دوهم واري ژوند نه وی راکړل سوی هیڅ دپه یې ونه کړل دفاع یې ونه کړل زما څخه مال زما او هلاک سو زما څخه سلطنت او حکومت یعنی قوت زما. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نو امر به وکړل سي چې ونیسي دی نو کله چې عمل نامه په چپلاس کې ورکول سي نو وبه ویل سي چې ونیسي دی او بیا په زنځیر باندې وتړئ او بیا د دوزخ په اور کې وغورځوئ یعنی نه یې باسي و جهنم ته او بیا به په زنځیر کښې چې ګزونه د هغه زنځیر به اویا ګزوي نو نه باسي تاسو دی په دې جهنم یعنی دوزخ کې. بېشکه و دغه کس ایمان یې نه درلودی پر الله جل جلاله باندې چې ډېر لوی دی او نه تاکید او ټینګار کوي پر ډوډۍ ورکولو د مسکینانو او د محتاجانو باندې. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
نو کله چې جهنم ته ور داخل کړل سي نو نسته و دغه کس ته نن ورځ په دې ځای یعنی د جهنم کې کله چې ور داخل کړل سي هیڅ یو دوست نسته او نه هیڅ خوراکي شی سته مګر دا چې هغه ویني او زونه یعنی هغه د بدن شان چې د زخمو څخه راوځي هغه به د خوراک وي او دغه نوونه او ویني به نه خوري مګر هغه کسان چې هغه خطا کوونکي یعنی ګناهګاران دي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. نو الله جل جلاله وایي زه قسم اخم په هغو شانو باندې چې ویني یې تاسې په سترګو باندې او په هغو شانو باندې قسم اخم چې تاسو یې نه ویني ستاسو د سترګو څخه پټ دي. قسم اخم چې بېشکه دا قرآن کریم خامخا خبر د هغه رسول ده چې هغه عزتمند دی چې مراد ځینې محمد صلی الله علیه وسلم دی او نه دی دا قرآن کریم خبر دی یو شاعر بیخي لږ ایمان راوړي تاسې بلکې نه مؤمنان کېږي او نه دی دا قرآن کریم قول او خبره د یو کاهن یعنی د یو جادوګر لکه څنګه چې تاسې ګمان کوئ نو لږ پند اخلي تاسو ای کافرانو. او دغه قرآن نازل سوی دی له الله جل جلاله د طرفه څخه چې هغه رب او پالونکی د ټولو عالمیانو او مخلوقاتو دی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. او کله ځان جوړولې پر موږ باندې محمد صلی الله علیه وسلم ځینې خبرې لکه تاسو چې ګمان او فکر کوئ ای کافرانو نو خامخا به موږ نیولي وای د ده څخه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه رسته لاس موږ به بدل اخیستی وای د ده څخه په سخت عذاب سره او بیا به خامخا پرې کړي وای موږ د ده څخه رب د زړه ده یعنی نه به وای له تاسې څخه هیڅ څوک د محمد صلی الله علیه وسلم څخه یو منع کوونکی. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فسبح باسم ربك العظيم. نو یقیني دا قرآن کریم د قیامت تر ورځې پورې د متقیانو دپاره یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله څخه بیریږي د هغو دپاره د عبرت درس دی چې ګټه ځینې واخلي. او یقینا الله جل جلاله وایي موږ هرومرو حتما پوهیږو چې بېشکه ستاسو د جملې څخه ځینې کسان د دې قرآن کریم تکذیب کوونکي دي یعنی درواغ ګڼونکي دي نو ضرور به الله جل جلاله وایي موږ به هغو ته سزا ورکړو. او یقیني دا قرآن کریم پر کفارو باندې حتما یو افسوس دی حسرت دی چې بیا به دوی د ایمان راوړلو ارمان کوي چې آی کاش موږ ایمان راوړی وای. او یقینا دا قرآن کریم حتما حق یقین دی یعنی یقیني شی دی یعنی ډیر روښانه حق دی چې هر څوک په دې پوهیږي. نو ای پیغمبره خامخا ته تسبیح وایه په نامه د رب جل جلاله خپل سره چې ډیر لوی دی.